په خوست ښار کې د 18.3 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک او لښتیو د جوړولو د دوو پروژو چارې پیل شوې. یادې پروژې چې لومړی په دریمه ناحیه کې د 12.5 میلیونه افغانیو په لګښت د سرګردان چوک شمال او جنوب خواته د 680 متره په اوږدوالي سړکونه او 1420 متره لښتي او په دوهمه ناحیه کې بله پروژه چې د 15.8 میلیونه افغانیو په لګښت د 215 متره په اوږدوالي سړک او 510 متره لښتیو جوړول پکې شامل دي. نن یې چاره د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري پیل شوې. ترڅنګ د خوست ښاروال په نږدې راتلونکي کې د نورو پروژو د ژر پیل کېدو خبره هم وکړه. موږ 5 پروژې کار لاندې دي، دوه نن افتتاح شولی، انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا سږ موږ 32 پروژې په پلان کې نیولې، خو انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخره پورې به ټولې تکمیلېږي او بعضې پروژې موږ په تدارکات او انجنیري کې دي. د یادو چارو په اساسي ډول د ترسره کېدو په اړه د انجنیري برخې مسؤل وویل ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي، وخت په وخت به د انجنیري ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي. همداشان خوست ښاریان د یادو پروژو پر فعال خوښي څرګندوي او وایي ډېر د خوشحالۍ زه د میک د اسلامي امارت نه زیاته مننه کوم چې میک دپاره دا پروژه پیل کړه. هر وخت دپاره میک د دی نه میک دا تمه لرو، دا غوښتنه د میک دو چې میک ته باید د سکورینه سام کې چې میک د کندورا سره سمه شي. اوس په دا ځای کې مونږ د وچې میوې د کون دی میک ډېر به سره په مزاحمت او بیخي سره په تکلیف و چې موټر به تیز تلو یا ګردونه به یې کړل. مونږ ډېر سره په تکلیف و چې اوس به هم چڼکا وکړه، ګنټه بعد به چڼکا وچه شوه، د ګردونه میک زیات ستړي وو. مونږ د اسلامي امارت څخه په غرونو مننه کوو. خدای د دی ورته ژوندي لري، الله د دا نظام محکم کړي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د دې سړک پرانیسته وشوه. مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولې، ډېر رش به و او ماشاءالله نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلک به په زدانه ډول تګ او راتګ پیل کړي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په خوست ښار کې د سړکونو او لښتیو ګڼې پروژې بشپړې شوي چې د ښار بڼه ورسره بدله شوې ده.